چې زه په انټرنیټ کې یا په نیټ باندې عادت شوی یم د دې سره چې د زنانو تصویران پکې وګورم یا ویډیوګانې، او دا کار په زړه کې ویم چې دا کار غلط دی، خو بس ځان ترې بندولی او منع کولی نه شم. نو طریقه به څه چې زه دا پرېږدم. جواب نه مخکې دا خبره د سوال دلالت ضرور په ایمان باندې کوي چې دی غم ورسره دی چې زه یو غلط کار کې واقع یم، او دی ښه دی د هغه خلکو نه چې په دې ګناه کې واقع دي او ځان یې په زور یا غافله کړی دی، او یا بوله څه لار ګوري، څه دلیل د هغې د لاسه به ورته دا کار جایز ښکاري. یعنې دا درته یقیني خبره وکړم چې په دې ګناه کې به ډېر خلک واقع وي، په دې ګناه کې به ډېر خلک خصوصا ځوانان هلکان او جنکۍ هغه به دې کې واقع وي. وجه دا ده چې پخوا یا نږدې وخته پورې، پخوا غټه خبره، نږدې وخته پورې به چا چېرته یو تصویر کتو یا یو فلم یا غلطه رابطه، نو د هغې دپاره به ډېر یو کوشش کوو، یو لار به یې لټوله، نو کله به هغې کې کامیاب شو، کله به ناکامه شو. اوس خو موبایل کې ورسره هر څه دي، نو چې د الله نه یره نه وي نو دته هر څه نږدې دي، او چې د الله نه یریږي نو هر څه ترې بیا لرې دي اگر که نږدې دي. افسوس په دې خبره باندې سړي له ورشي چې کله بعض هغه خلک چې هغه پکې لا دا دعوه هم کوي چې زه دیندار یم او هغه هم په دې مرض کې اخته وي، او هغه پکې لا دا دعوه هم کوي چې نه نه جي موږ خو ځان له څوک یو. دا فتنه عامه شوې ده. څه کول غواړي نو اولني دا خبره یاده ساتل پکار دي چې د توبې دروازه د الحمدلله کولاو ده هغه وخت پورې چې نور راوخیږي د مغرب نه او د ساه وتو پورې. نو اولنی کار به دا کوي هغه انسان چې په دې ګناه کې اخته دی چې هغه به توبه وباسي، الله ته به واپس شي، چې دا ستا ذهن کې چې هر څه تا سره حساب کېږي، بیا به ته دې ګناهونه ځان لرې ساتي. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة بني إسرائيل کې الله د غوږ سترګو د دې هر څه باره کې به تپوس کړي، داسې نه چې تا څه واورېدو او قصه ختمه شوه، څه دې وکتو خبره لاړه ختمه شوه. او دا ډېره د یرې خبره د امام بخاري دا حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والعین تزني وزناها النظر، او سترګم زنا کوي او د سترګو زنا نظر دی، کتل دی حرامو ته. زنا عام چې کله زنا ویلی چې سړي ذهن دې ته لاړ شي چې یاره یو سړی د ښځې سره میلاویږي او دا ښځه د دپاره حرام وي او دی ورسره کوروالی کوي. یو دغه زنا د عورت زنا ده، یو زنا د سترګو زنا ده، او هغه خلک به دې زنا نه ساتلی شوي چې من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی. سبحان الله، د سره دې بعضو ته ګوره دا محسوسیږي نه، او نو ته دا غټه ښکاري چې زه په زنا کې واقع شوی نه. دا خو یې نېټ کې ما کتو. حرام څه دي؟ حرام څه دي؟ بارک الله فیک. حرام دا دي چې ښځې سره میلاو شي مخامخ او ورته ګوري، دا حرام. نیټ کې ګوره، اوس که چا سره په دې څه دلیل چې دا پکې جایز دي وایي موږ ته به وښیي چې نه نیټ کې کته جایز دي، تصویر کې کته جایز دي، البته مخامخ که یو زنانه روانې نو بیا ورته مه ګوره، بیا به دې ځان لرې ساتي. دا هم زنا ده، د سترګو زنا ده. نو اولنی کار توبه ویسته دي. په توبه کې به یو څو خبرې لازم دي، د ټوغو توبه به نه وباسي. داسې په جواب باندې د ډېرو دي چې زه توبه وباسم. توبه هغه توبه چې شریعت یې زموږ نه غواړي او هغه الله قبلوي. د هغې دپاره اهمه خبره دا ده چې دا ګناه به فی الفور پرېږدي،
دا نشتی چې ما توبه ویستی ده او ګناه کې لالیګیا یم. نه ګناه به په هغه ټیم پرېږدي د الله د یېرې د راسي. نو دویم به دا کار کې چې دا څه چې دي کړي په دې به خفه یې، په دې به پښیمانې د مرګه پورې.